سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه إلى آخره. دا یو حدیث مبارک تی حضرت زر بن حبیش رضی الله تعالی عنہ وی زه د موضوع د مسح متعلق د یو مسلې دپاره زه لاړم حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنہ ته. د حدیث مبارک ته ښه توجه سره شیخه. نوی زه هلته لاړم، نوی حضرت صفوان بن عسال راته ویل چې ای زر ته څنګه راغلی؟ ما ورته وی چې زه د علم د حصول دپاره راغلم، د یو علم د یو مسلې متعلق زه تپوس کوم. یا حضرت صفوان بن عسال راته وویل چې فرشتې د طالب علم دپاره خپلې وزرې خوري کله چې طالب علم د علم دپاره روان شي. الله، د طالب علم څومره لوی مقام دی چې کله یو طالب علم د علم د حصول دپاره روان شي چې زه دین زده کم، دین مسله زده کم، د دین د کتاب زده کم، نو چې کله طالب علم په لار باندې روان وي فرشتې ده ته خپلې وزرې خوري. یعنی یا طالبه ستا دا قدم دومره قیمتي دی، ستا دا قدم دومره د عزت ډک دی چې دا ته په ځمکه مه لګوه، زما په وزر باندې قدم کېږده. خبره پوه شوې؟ نو فرشتې خوشحالیږي په دې باندې، خپلې وزرې ورته خوري. بیا مې ورته وی چې ای زر ابن حبیش، زه د دې دپاره راغلی ما چې زه تا نه د موضوع متعلق تپوس کومه. کله چې وي مونږه بول وکړو، تشې میتیازې چې ورته مونږ وایو، یا ډکې میتیازې وکړو، پیشاب یا پاخانه چې دا مونږ وکړو، نو د هغې نه پس بیا زمونږ دپاره د دې موضوع چې کومه مسحه ده د دې کې زما شک دی آیا تا به د حضور علیه السلام نه خامخا څه اورېدلي وي، ځکه چې ته د حضور علیه السلام صحابي، نو ما ته د دې مسلې څه دی هغه حل راته بیان کړه. په دې سلسله کې د حضرت زر بن حبیش وویل، حضرت صفوان بن عسال وویل، وی د وی چې زه د حضور علیه السلام سره یو ځلې ناست وم، وی په دې کې مونږه حضور علیه السلام مونږ ته دا حکم به فرمایلو چې کله به مونږ په سفر باندې وو نو 3 ورځو پورې به مونږه د سفر په حالت کې د خپلې موضوع د خپو نه لر کولې سوا د حالت د جنابت نه. وی که مونږ به پیشاب وکړو، که مونږ به تش بول وکړو، که به مونږ ډک بول به م وکړل، یا که به مونږ خوب وکړلو، وی مونږ به موضوع څه دی دا به م د خپو نه لر کولې سوا د حالت جنابت نه. او مثلا دا د موضوع د مسح چې کله یو سړی مقیم وي، په سفر باندې نه وي، په خپل کلي علاقه کې وي، نو د ده دپاره د موضوع د مسح دا مسله ده چې یو شواروز، یعنی یو شواروز 24 ګنټې چې ورته ویلي، یو ورځ او یو شپه، دا د ده دپاره دی به څه دی په دې موضوع باندې به مسح به کوي، لون لاس به راکاږي او سوا د حالت جنابت نه. که حالت جنابت ورته پېښ شولو نو بیا به موضوع وباسي. په خبره باندې پوه شوې؟ او د مسافر دپاره دا مسله ده چې دی به 3 ورځې 3 شپې څه دی په دې خپلې موضوع باندې به مسح کوي. ښه جي، نو دا مسله حل شوله. دویم نمبر دا خبره وي ماته بیا تپوس وکړو، دا حضرت زر بن حبیش وایي چې ما د حضرت صفوان نه تپوس وکړو، عسال ابن صفوان نه، چې آیا تا د حضور علیه السلام نه د محبت متعلق څه اورېدلي دي؟ نو وی حضور علیه السلام یو حدیث یې راته بیان کړو چې مونږه د رسول الله مبارک سره یو ځلې په سفر باندې وو، نو وی په دې کې یو بانډیچي رامنډې وهلې، دیهاتي چې ورته ویلې کېږي، وی هغه رامنډې وهلې او په تیز اواز سره دا چغې والې چې یا محمد یا محمد ادرېږه، ای محمد صلی الله علیه وسلم، په تیز اواز سره دا چغې والې. نو وی رسول الله مبارک ورته هم په تیز اواز سره آواز جواب ورکړو چې لکه راشه زما خواله راشه څه وی؟ وی په دې کې وی چې دا دیهاتي داسې ما ته رانږدې شو، دا حضرت صفوان وی که نه،
نو ما ورته چې ته دومره بېدبی چې ته د حضور علیه السلام په مخ کې ته چغې وهې او د حضور علیه السلام مخکې خو به چغې نه وهي ځکه چې قرآن کې هم الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ای مؤمنانو تاسو د نبي په آواز سره خپل آواز مو چتوئ یا د رسول الله مبارک مخکې څه دی تاسو خپل آواز مو چتوئ بېدبي ده هغه دیهاتي ته ما وی چې ګوره افسوس چې ته د رسول الله مبارک مخکې ته څه دی تیز آوازونه کې وی هغه وی چې هر څه که نه خو زه به رسول الله مبارک ته دغه شان په تیز آواز سره آواز کوم بیا د هغې نه پس رسول الله مبارک چې دی دا دیهاتي ځان سره کېنول او د دیهاتي په تیز آواز سره ده ویل چې ای د الله محبوب پیغمبره ای د الله رسوله کوم سړی چې د یو ډلې سره مینه محبت ساتي او د هغې سره ملاقات نی شوی د دې سړي به په آخرت کې څه حال وي نو ما رسول الله مبارک وفرمایل چې سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره چې د چا سره په دنیا کې مینه محبت وي په خبره پوه شئ د صلحاو اتقیاو بزرګانو علماو طلباو سره د مینه محبت وي قیامت په ورځ به هم د دې په ډله کې پاسي په خبره باندې پوه شوي نو بیا د هغې نه پس رسول الله مبارک وفرمایل د یو دروازې متعلق رسول الله مبارک دا ذکر وکړلو داسې دروازه چې هغه د مغرب په طرف باندې واقع ده او د هغې دروازې پلنوالی اوږدوالی نه خلکه پلنوالی دومره دی چې کله یو ګوړ سوار یو سړی په اس ته پاسه کینو ښه په تیزۍ روان وي که نه نو 40 کاله یا 80 کاله چې سړی سفر وکړي نو د هغه دروازې سورې به څه دی هغه ختم نشي په خبره پوه شوې یعنی دومره لویه دروازه ده حضرت سفیان د دې روایت سره یو بل روایت کړی دی فرمایي چې دا دروازه د شام طرف ته ده او الله تعالی چې د کله نه د اسمان او د ځمکه پیدا کړي دي که نه نو د هغه وخت نه د توبې دروازه سره دا کولو ده دا دروازه چې دا دومره غټه دروازه ده دا د څه ده دا د توبې دروازه ده او د توبې دروازه به کولو وي تر هغه وخته پورې چې کله د انور د مغرب د طرف نه څه دی روخیږي نو د توبې دروازه به بنده شي لہذا هر مسلمان مومن بنده له پکار دی چې د خپلو ګناهونو توبه وباسي توبه اوس قبلیږي خو داسې توبه به وباسي چې آینده دپاره به د ګناه د نه کولو پوره عزم کلک عزم به وکړي چې زه به بیا ګناه نه کوم په خبره باندې پوه شوې نو د توبې دروازه کولو ده دې حدیث مبارک نه 3 مسلې راووتې څو مسلې یو مسله دا شوله چې د موضوع مسحه د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې ده د مقیم دپاره 1 ورځ 1 شپه ده او بله مسله تې دا راوتله چې په دنیا کې تا د چا سره مینه محبت وي آخرت کې به هم د هغې سره پاسې خبره پوه شي 3 نمبر ته دا راوتله چې ګوره د توبې دروازه لا کوله او د دروازه له توبې لا بنده نه ده توبه ویستل پکار دي خپل رب راضي کول پکار دي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين